السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې فیسبوک ایډي جوړول. محترمه پر دې مسله باندې بلږ بحث وکړو. فیسبوک د څه لپاره خلک جوړي؟ د دنیا بیزنس پر فیسبوک باندې نه کیږي، پر واچر او ویچټ کیږي یا په ویبر کیږي یا پر واتساپ کیږي. فیسبوک جوړي د څه لپاره؟ او بیا فیسبوک سړی جوړ کړي باید څنګه استعمال کړي؟ لږ بیان به زه درسره شریک کړم. باره تاسو خپل قبر مخ ته انځور کړئ یا پر فیسبوک باندې اقدام وکړئ. عبدالله بن عمر تنوس خرواتي چې وایي میمونه رضی الله مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د امهات المؤمنینو څخه وه. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک میمونه رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سهار راپورته شو ډېر غمجن. بیا وویل چې جبرائیل اسلام ماته وعده راکړې وه چې نن شپه زه راځم، خو نه راغلی او جبرائیل اسلام وعده خلافي نه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې ورتېر شو زما په کور کې خو د سپي یو کوچنی بچی راغلی و، هغه تر یو کټ لاندې و، هغه یې وایستی د ځای څخه یې ایستی. نو کوم وخت شپه شوله جبرائیل علیه السلام مبارک راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل كنت وعدتني، تا ما سره وعده کړې وه چې تېر ماښام به زه راځم، ولې نه راغلې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته جبرائیل اسلام ورته وویل ته پر حق یې، موږ کور ته نه داخلېږو چې پاکې کلب ولا صوره، چې پاکې سپی او تصویر یې هغه کور ته موږ نه ورځو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سهار بیا راووتی، امر یې وکړي په قتل د کلابو سره چې تاسې هغه سپي مړه کړي، یعنې له کورو یې وباسي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باغونه چې کوچني باغونه یې او یا هغه دیوالونه چې کوچني دیوالونه یې د هغه باغ دپاره باید سپی نه وي، ځکه او هغه غټ باغونه چې چوکیداري یې ګرانه وي، خلک شن جنګله کوي یا رمه یي، د هغه دپاره نو بیا شریعت ته جواز ورکړی. او دغه رنګ بیا عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي ما یو کوچني مسله رانیوله، هغه کې تصویران وه. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راغلی د هغه یې ولیدله یا یو پرده وله نه راننوتی. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې خوابتیا احساس کړله. بیا مې ورته ویل یا رسول الله اتوب الی الله و الی رسوله ما اذنبت، ما کومه ګناه کړې ده، توبه دې مې الله د الله رسول ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه چې تا دغه کوم شی رانیولی دي یا کوم مسله او یا کومه غڼکۍ ده په دې کې تصویران دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اصحاب هذه الصور، تحقیق سره خاوندان د دغه تصویرانو چې ایښي جوړي یعذبون یوم القیامت، په ورځ قیامت په الله جل جلاله دې ته عذاب ورکړي. ویقال لهم، الله به دغه خلکو ته وایي چې دا تصویر جوړي یا یې راوړي. و احیوا ما خلقتم، ژوندي کړئ هغه څه چې تاسو په دنیا کې جوړ کړي. ګوره عایشه رضی الله عنها خو تصویر نه دی جوړ کړی، هغه خو یو غاڼکۍ رانیولې، یو پرده یې رانیولې، یو مسله یې رانیول، پاکې تصویر. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منع ځینې وکړل چې ما یې کور ته راوړه، الله عذاب درکوي. حدیث رقم 4492 مرقات جلد 8 کتاب الباس باب التصاویر. نو د دا حدیث خدا په عمل کېږي که تصویر بل چا اخستی په فیسبوک کې ته په د خپل ایډي کې هغه نشر کې هم دي دغونه غاړې باندې د لکه هغه چې پورته کړی. او زه نه پوهېږم دغه انسانان اوس پر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عقیده نه لري، هغه صادق ذات یې، هغه خو رښتیاګویه ذات یې، رښتونی ذات یې، هر څه چې هغه ویلي باید دغه مطابقت که علما دي که عوام دي ټول په دغه فیسبوک اخته دي، بس تصویران دي، ویډیوګانې دي پورته کول دي. بیا نو دلایل وایي پلانکي مولوي صاحب نو ولا ویډیو ګرځي، په پاکستان کې پلانکي مولوي صاحب غټ عالم دي دغه ویډیو ګرځي، افغانستان کې پلانکي مولوي صاحب غټ عالم دي دغه ویډیو ګرځي. بهرانو دلیل په خلکو باندې هم درته وایي. دا خو یو عظیم ګناه ده، ګناه کبیره ده. بار مې درته کوي عالم به زناکار وي، که عالم لوطي علیه بالله، که عالم غل وي، که عالم شرابي وي، څه حال به یې زموږ ته. نن د علما په جلسو کې قصدن خلک راغواړي چې تصویران واخلي، علما په ځان پورې خلک پسې کړي دي چې وایي بس هر ځای چې زه کښېنم زما تصویر واخله. خدای په لحاظ باندې د خپل قبر په خاطر باندې زړه مو درد در باندې کوي، خوا مو در باندې بدېږي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی چې په ورځ قیامت باندې په دغو شیانو باندې الله رانیولی است. نور خو اعمال نه لرو، نور ځانونه درنه وو، ولې دا د بل ګناه پر ځان باندې وي؟ فیسبوک دې باره که د خلکو ته لینکونه ورکړه، که د خلک د ځان سره ملګري کړه، دغه یوه ګناه د انسان دپاره بس ده. لکه فیسبوک سړی شپه ورځ په مسجد کې نفلونه کوي، یا یوه د فیسبوک ایډي لري، په هغه کې د خلکو سره ایډي تصویران لري، بس د ده دپاره دا یوه ګناه بد، دا یوه ګناه بیا د دوزخ د دخول سبب جوړ شي. په چا سړی باور وکړي. وخت مې یو عالم ته فیسبوک ایډي ور جوړه کړه، نیوز دا مال ته دا څه کوې؟ ول بس ما په کار. بل وخت چې ورغلم طالب را سره و، د هغه فیسبوک مې د قسطن راواستې ومې کتې، نو هغه چې ور جوړولم یې هغه پاسپورټ مې دغه زیات کړي. سړی بیا یې وخت بیا ګوري چې دی اوس مال تصویران به نه کړي لکه یو خلک به نه د سره ملګري کوي. دا زه خبرونه ګورم په فیسبوک کې ښه خبرونه راځي. بل وخت مې د ده تصویر ټلیفون ولید، د شان کې پکښې و چې د یو انګریزي په ټلیفون کې به هم نه وي، همدا چې وایي دا خو زما نه د بل راغلي.
په هغه ټیم کې ما موبایل نه درلودی، سابق رالم او وای فای مې د کمپیوټر سره کنیکټ کړي، هغه ایډي مې چې هغه کوم انډیوالان دکې دغه کړي هغه مې ټول ایسته کړل او ایډي مې بلاک. بیا علیم بیا خواره سره بعد که حتی دې اندازې ته ورسېدې جنګ یې مې راسره کوي، ستا وایي زما ایډي رابلاک نه پوهېږم. څه وخت مخکې مې طالب ټلیفون ورخرڅ مې کړي 6,000 روپۍ نورې ما ورکړې، ما بل ټلیفون رانیسته، زه به واټساپ تر فعاله کړم، زما مسایلو ته نومان ورکوه. دغه مسایلې اوس تقریبا 2,500 مسایلې را برابرې کړي دي چې دا نومان یې ورکړي دي. ما الله خو زموږ به له مرګه بعد یو ذخیره وي د آخرت لپاره چې د مسلمانانو په پروا. دا نن مازدیګر ورغلم، ما ته دا موبایل چې مې وکتې خالد زابنلي په نامه باندې فیسبوک دی، نو بهره دغه ویډیوګانې دي، دغه تصویران دي، دغه کیسې دي، بهره مې ډیلیټ کړې. مال د نیټ مصرف زه در کوم او غاړې به بیا زما در سره بندي. بل وخت مې ستا په ټلیفون کې هغه فیسبوک ولیدی، بیا زه ستا سره جوړ ستا په حاکمیت لرم چې نور نه خو جواب دې کوم چې زه ولاړ زما نه یې پکار. دا پرون یې چا پیسې ته راستولي طالبان دپاره طالبان تې ورک. مازدیګر مې دغه سوچ په داسې چې طالب ته 1,000 روپۍ نور پیسې دې پرتې وي، 60,000 روپۍ راستولي دي پرتې دي. ورته وایم چې که دې کتاب طالب په کار وژغ وکړه زه به دې بازار ته بوځم کتاب در واخلم، که دې کالي په کار وژغ وکړه زه به کالي در واخلم، که کور ته تلې غږ وکړه زه به دې پیسې دا ادم پیسې ورته مې ووایم چې دا پیسې مې زما سره پرتې دي چې ضرورت وي درکوم. نو چې اوس یې زه درکړم خو باره به ته ځې موبایلونه به پرانیسي. اوس که طالب ته روپۍ ورکړي موبایل پرانیسي، که عالم ته روپۍ ورکړي موبایل پرانیسي. د خدای په لحاظ باندې علما او طالبانو څه خو راځي له خدای څخه وبېرېږو. بس د نور ګناهونو مو بس دي چې په فیسبوک باندې ځان امخته کوو. داسې ایډي ما تر اوسه نه دي لیدلې چې هغه کې دي تصویران نه وي چې د هر چا جوړه کړې د کوم انډیوال دي، کوم یو شاګرد دي، کوم یو په فیسبوک کې تصویران. او الحمدلله الله دې پر دغه ایمان نور هم پسې قایم کړي چې تر اوسه په ټول فیسبوک کې کنې دوی ایډیانې لرم له ډېره وخته څخه دي چې یو تصویر هم الحمدلله نشته. خو ځکه زه خلک نه ملګري کوم او د خلکو سره مې بار خواست چې زما و ایډي ته د شراب ترکت نامه ته دي هغه دا ریکوست دی کې چې دي دغه په عربي کې اضافه صداقه ورته وایي. ما ته د ملګري ادار مه راکړو چې ما د سره ملګری د ورځې ما ته 100 نفره داسې وخت راشي 100 نفرو ما ته هغه پرېښي هغه اضافه صداقه چې ته ما د ځان سره ملګری هغه زه پسې حذفوم پسې لرې کوم چې زما خلک ملګري کولی. اوس په دنیا کې به د مولوي صاحب دیوبندي تصویر ګرځېدی دغه دی خو هغه مولوي دیوبندي. محترمینو په دې کې د خدای په خاطر باندې د خپل قبر خاطر زه خو الحمدلله که فیسبوک لرم په فیسبوک کې تصویر نه پورته کوم، نه په فیسبوک کې ما څوک راسره ملګری کړی. فیسبوک کې مې هغه شرعي نشریات چې د خلکو دپاره مې کړي دي چې څوک زموږ سره په فیسبوک باندې لګیا سوي دي انشاءالله الرحمن له ډېرو بدو څخه به راګرځېدلی هم وي او بار به ما نیت کړی چې فیسبوک سلسله ختم کړم. خو دا اوس هغه خادمان ستا هغه شیان ورپورته کوي ما په میاشتو سترګې نه دي ورپورته کړي، نه ورخلاص یم نه ګورم الحمدلله. نو تاسې د خپل قبر په خاطر باندې دغه فیسبوک ایډي داسې ډیلیټ کړه او کوم تصویران چې دي هغه کې حذف کړه، کوم انډیوالان چې دي هغه انډیوالان ډیلیټ کړه، د خپل قبر په خاطر ډیلیټ کړه. بس ته ګناهونه مو ډېر کړي دي امت دغه ګناهونه پر ځان مه تحمیلوئ چې د قبر د مرګه بعد به هم تا ته د فیسبوک حالات روانې د فیسبوک چې کومې ویډیویانې دي نشر کړي دي په فیسبوک چې کوم تصویرات نشر کړي دي هغه عذابونه به در روان وي بعد له مرګه څخه ته به په قبر کې په عذاب یې. خو د دې خپل قبر په خاطر باندې محترمه، د دې خپل قبر په خاطر عالمه، د دې خپل قبر په خاطر باندې مجاهده، د دې خپل قبر په خاطر باندې طالبه دغه فیسبوک څخه اجتناب وکړي. دغه تصویر ما اخی محترمینه څوک پیدا خو نو زموږ جلسې دي کافرانو ته دا کار کوو چې دونه مسلمانان سره راجمع شو. یو که په دغه تصویر کې خیر وای خو جناب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم به راته ویلي وای چې بیا به یو وخت راشي زما امت په ضرورت تصویران ته پیدا کړي اجازه ده ورله. زه نه پوهېږم د خلکو ته که سلفیان دي که وابیان دي که بریولیان دي که شیعګان دي که دیوبندیان دي که حنفیان دي که شافعیان دي که مالکیه دي که حنبلیان دي ټول په دغه مصیبت باندې اخته دي. د خدای په لحاظ اوس څه وکړو خو په داسې په منکراتو کې مو ژوند دی په داسې زمانه کې رالو الله تر دغه چې مخکې مرسي وای کوچنیوالي دغه بدبختي خو مو نه لیدله. جلسې ته مو زړه غواړي نه څه ورکړی تصویران دي، یو مېلمستیا ته مو زړه غواړي نه څه ورکړی تصویران دي. څه وکړو د خدای په لحاظ باندې زړه مو درد وکړي دا خبره مو در سره شریکه کړه. تاسو د منفعت په خاطر چې ګوندې زموږ په خبر باندې څوک ته احساس پیدا کړي چې له مرګه بعد ما ته فیسبوک کومه ګټه راورسېږي، فیسبوک په کم خیر ما ته راورسېږي. محترمینو پر فیسبوک باندې هغه د ډیلیټ او د حذفېدلو بټن ووهئ، ځان ځین خلاص کړئ د خپل قبر دپاره د خپل آخرت دپاره. که نر یاست که ښځه یاست ما هغه د الله د دین د الله د رسول خبره درته وکوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام کور ته نه ورځم چې په هغه کور کې تصویر وي او عایشه صدیقه رضی الله عنها چا کومه شړۍ و کمبله و یا ټوکور و کپړه رانیولې وه په هغې کې تصاویر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خویندې ته نه ورننوتی
نو انسان چې تا په موبایل کې تا په فیسبوک کې د نجونو د الکانو د نارینه‌و د ښځینه‌و د حیواناتو تصویرانو آیا ستا سره به د رحمت ملکه ملګرتیا وکړي؟ آیا چې ته پروت په هغه ځای کې به د رحمت ملکه درته راشي؟ آیا چې ته یې په هغه خونه کې به د رحمت ملکې ګرځي؟ آیا تا ته چې مرګ راشي په کومو حالاتو کې به وي؟ آیا بعد له مرګه به تا ته بیا فیسبوک کومه ګټه در ورسي؟ هغه ستا فلمونه چې تا پر نشر کړي دي، هغه تصویران چې ستاسو نور خلکو په کمنټ کې اخیستي دي، هغه ویډیوګانې چې تاسو نور خلکو په کمنټ کې اخیستي دي، هغه به الله ته په ورځ قیامت کم جواب وایي؟ که د الله خبرې درواغ د الله د رسول خبرې درواغ بولې، بیا خو نو فیسبوک عالمه تم کوه، طالبه تیم کوه، مجاهده تیم کوه، صوفي تیم کوه. او که د الله پر رسول باندې د صداقت عقیده لري چې هغه رښتیاګوی دی، بیا نو ولې دومره خیانت کوي؟ عالم د عالم په لباس کې ولې کوي؟ طالب د طالب په لباس کې ولې کوي؟ د دې زنا او د تصویر فرق څه دی؟ په تصویر کې منا راغلي دي چې ما کوئی په زنا کې منا راغلي، په زنا کې عذاب راغلي دي چې الله جل جلاله په ورځ قیامت په د زناکارو تر فرج او براوزي بي بيزيد الله حضور ته راپورته سي. د مصورینو په حق هم راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه جل جلاله په ورځ قیامت ورته وي ژوند کې دا تصویران چې تاسو یا کمنټونه ور کړی دي یا تاسو په فیسبوک کې پورته کړی دي یا تاسو بل تاسو ودی ژوند ورکړي، ژوند نسی ورکول نو زیله د غوت تصویرانو سره د وجختو لارس د خطا په لحاظ خپل قبر په لحاظ باندې د خپل فیسبوک ډیلیټ کی دا فیسبوک باندې هغه نشریات مکوي چې نور نه کته یو فیسبوک کې یو رادیو ولاته یو بل خبر د خبرو پاڼې ته هغه لیک ورکي هغه تاسو دغه تصویران روان دي چې بیا شي سری قرار دلته نو شریک ورته راو رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه نور کلی نو الله دې زموږ ایمانونه راقوي چې څونه ایمان قوي کیږي هغه نو بسړي د ناروا څخه مخ اړي او چې څونه ایمان زې پکېږي دغه نو بسړي ناروا تمایل کیږي بیا په فیسبوک کې تصویرانه په فیسبوک هم ګډه وډه وي سره ګډه وډه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.